د غني خیلو یا د شینوارو لوی ولسوالۍ د شیرګړ بازار چې په پخوا وختونو کې ورته بشپلاق هم ویل کېده. تاریخي مخینه تر ډېر عمره رسیږي، ډېر کلونه پخوانی او د شینوارو په سطحه بیا د ننګرهار په سطحه باندې ډېر مشهور بازار دی. د خپلې ځوانۍ ډېر دورې تېرې کړي دي. دې بازار ته راغلي وو د دې ځي د خلکو سره تقریبا ماخوستن ډېر ناوخته دی. دلته باقاعده بازارونه دوکانونه خلاص دي، خلک لګیا دي، کارونه کوي، ملګرو دوستانو بنډارونو ته باقاعده د مختلفو میانو د غوښو د تیکو اډرونه ورکړي دي. هغوی سره هم خبرې اترې کوو. د رنګیني تاسو باندې ګورو، په همدې خاطر باندې موږ راغلي وو. راځئ وار باندې به د ملګرو دکاندارانو سره خبرې اترې هم کوو. فروټ هم خرڅېږي، میانو پسې راتېر شه، ډېرې تیکي مختلف شیان دي. خلک په کاروبارونو باندې لګیا دي. دکاندار به څوک وي پکې؟ دکاندار السلام علیکم، ستړي مه شئ، په خیر حالې. څه شی خرڅوئ دلته او ډېر ناوخته نه دی؟ دلته انګور خرڅو، مڼې او دغه شیونه خرڅو، فروټ خرڅو. مال خو د خیره وتلی دی که نه؟ انشاءالله وتلی دی بخیر سره. ها، د ورځې څومره سودا کې څومره راوړې؟ بس 15 خلطې 10 خلطې انګور راوړو، بس ماښام ښه انشاءالله خرڅېږي. ماشاءالله. د خپل ژوند نه خوشحاله یې، کاروبار نه؟ خوشحاله سه. تر ناوخته خلک راځي سودا وړي؟ انشاءالله ناوخته راځي، بس په مارکونه دي نه خلک راځي، ګاډونه کته کېږي او سودا کوي. ملګرو بنډارونه یي؟ بنډارونه یي، بس ملګري راځي ناست یو سره. تاسو خو مطلب بنډارونه نه کوئ که تا باندې مطلب انګور راواله کوي نه ورځي؟ نه ولې نه، بس ملګري بس انګور راواله که هر شی بس اخلي سره. ډېره مننه، خوشحاله اوسېږي، خیر اوسېږي. دا د سیخانو والا دی که نه؟ د سره به هم خبرې اترې کوو. استاده ښه یې جوړې؟ خیر یې. نوم دې مو واخله د خیره سره. لوګي خو دې ښه ډېر جوړ کړي دي. بس شکر الحمدلله. فرمانه لږ راشه دلته چې صحیح پکې راشو، همداسې خو نه راځو پکې. که نه لوګي دی ډېر سخت. نه دا لوګي غوښه لوګي کوي که نه دا چېرته څه دا بس دغه واز د لوګي کوي، دا بس پټې دانې دي که نه؟ دا دې ته پټې دانې دې ته وایي؟ پټې دانې دې ته وایي. دا وړوکې مالې نه، دا واز ده، دا نس واز دی دا. او دغه پټې دانې خو مطلب بل څوک جوړولی هم نشي که نه؟ دا په شینوارو ډېرې مشهورې دي. دغه د ډېرې مشهورې بل ځای کې وځي هم نه داسې ډېرې. او بل څوک یې پخولی هم ډېر نشي که څنګه؟ نه بل څوک یې ډېر نشي پخولی. خپل کاروبار نه راضي؟ او شکر الحمدلله، بس راضي تر اودسې سات. ډېره مننه. او دا راته ووایي څومره مال وباسې دلته، څومره سودا دې کېږي؟ بس سودا کېږي دا 3000 او 4000 15,000 پورې کېږي سودا. ماشاءالله ماشاءالله. خیر اوسې همدغه انګیټۍ نه بس کور چارم روان کړی دی. خلک بنډارونه ډېر کوي که لږ کوي؟ بس ښه دی بنډارونه کوي. دلته خلک ډېر خوري که وړي ځان؟ بس ځان سره ډېر وړي. ځان سره ډېر وړي که نه؟ خوشحاله اوسېږي. ډېره مننه، خیر اوسېږي. قدرمنو لیدونکو، همداسې په زورو پرو باندې د غني خیلو د شیرګړ بازار چې څومره دوکانونه دي، دا رنګینۍ دي په دې شپو کې، دا به ټول تاسو باندې ګورو. همداسې به مخکې ځو. فرمان لالا تاسو هم راسره استاده کوم یو راسره خبرې کوئ؟ ښه، نوم دې څوک دی د خیره سره؟ ذاکر الله نوم مې دی خیره. ماشاءالله. څومره هغه کوئ مال خرڅوئ؟ مال بس یو 4 دانې لالو. ماشاءالله. او دا دی نور بس د خیره سره یو نیم پاتې دی نو؟ انشاءالله وځي بازار نه، شکر الحمدلله اوس ښه شوي دي. خپل کاروبار نه راضي؟ شکر الحمدلله بس ښه راځي. دلته چېرته کړۍ دې هم لګولې که نه صرف خرڅې؟ بس ساتومه غوښه ده او د وریته هغه هم به خو کړې اراده هم کړې ده ورسره کړې به خیره برابرو سره. وړه غوښه خو به د غټې غوښې په نسبت قیمت هم وي که نه؟ د وړه قیمته ده. قیمته ده که نه؟ بیا هم خلک وړي؟ انشاءالله خلک یې وړي. یعنې خلک ښه شوي دي ماشاءالله؟ الحمدلله. ولا چې اوس کارونه شوي هم دي ورسره او کار هم خیر دی، مخکې روان دی. ته څنګه داسې جنګو منګو له ځې؟ دا د جنګو نومونه زه ځکه اخلم چې شینوارې د محفلونو ته دغه وایي که نه؟ جنګۍ وایي که نه؟ ولې نو بس وځو خیر اول بنډار کوو. ریټ دې څنګه دی؟ خلک خو راضي درنه که نه؟ بس ریټ 450 روپۍ دی افغانۍ. کلدارې خو به نه اخلې که نه؟
اوس که لارې نه اخلو که نه ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسېږي میان هم دلته خرڅېږي اوس عجیبه بازار په دې باندې دی ګوره وریته شته دی پکې غوښه پکې په دې ټیم پیدا کېږي اوس که چا باندې داسې ګران میلمانه راشي او چې غوښه نشته دی خو غني خیلو ته دې راشي شیرګړ بازار ته دې راشي فروټ خرڅېږي پکې میان هم پکې هغسې به راشو فرمان لاله ته هغسې راځه زه به داسې درشم دله مصروف یې لږ ولات په میانو کې مشکل کار څه شی دی بس دا برش کول مشکل دی لږ نو همدغه او سترګې چې ته وباسې یا وایي چې سترګې چې ته وباسې او نو ستغم سخت دی ولات ښه او کیلو په څو ده او خلک یې وړي او خلک یوړي کیلو 3 رقم دي 450 والام شته 600 والام شته 500 والام شته او دغه دلته مطلب څومره مال د ورځې وځي څومره راوړې د کم ځای نه راوړې فارمي دي وطني دي نه دا فارمي دي موږ د شلال آباد نه راوړو هغوی د پنډۍ نه راوړي کار هم کوه چې کار نه دی ونه باسم ها صحیح ده استاد ها او مطلب څومره راوړې ته موږ د ورځې 3.5 کیلو میان نه وړو ته ماشاءالله وځي ټول او الحمدلله خلک بنډارونه ډېر کوي او تر ناوخته د شپې او نا وخت تر اته وختي مچو پخولو سیستم هم تاسو لرئ شته دی او ها بیا د پخولو مطلب مصرف راځي او مصرف راځي کریم سو کندار غیر سویچ ډیره مننه خوشاله اوسېږي خیر اوسېږي راځي د پخولو طریقه به مو ښیو د خیره سره موږ سره اوسو دا د پخېدو ځای دی ها ماشاءالله ګوره نو دا چې په تبه پاخه شي بیا میان نو ډېر خوند کوي که نه استاده څومره وخت نه میان پخې تاسو یاره الحمدلله دا شپږم کال دی ماشاءالله شپږم سیزن دی او خپله د شاګردي کړې که نه همداسې تصادفي راغلی ولې نه به دا شپږ کال هم شاګردي وکړه به دا د وسلاړي استادان شو اوس یې نه استاد نه کاسې ځان درله ښکاري نه انشاءالله چې استاد یم ها او نوم خو دې وانه خیسته همت نوم مې دی همت ماشاءالله خدای دې به همداسې باهمته لره خبره مې دا کوله که نه چې دلته د شپې تر ناوخته مطلب دا شپه تقریبا ماخوستن نیمایي دی څو وخته پورې کار کوئ یاره ډېر ناوخته شي اتو بجو پورې بازار ادرس کې کلاوي خلک راځي ښه بیره بنډارونه کېږي بنډارونه کېږي دلته ښایسته خلک ناست دي هغه ځای کې موږ لیټونه لګولي دي خلک ناوخته پورې ناست دي او همدلته یې خوري همدلته یې خوري ځان سره یې وړي اومه هم وړي او د میانو کې مطلب څه داسې ضرور شیان دي چې هغه پکې لګېږي داسې لږ تشریح کړه نو په دې کې خو مساله ورسره لګېږي او نور داسې خاص شی نه لګېږي ور صفایي به ولګي ښکلې اوس سړی خپله پخوي بس مساله ورسره واخلي صفایي به وله ښایسته کړي اوږه به وله ورکړي دا په څومره وخت کې پخېږي یاره دا پخېږي 15 منټه ټایم نیسي ماشاءالله ډېر یو سری دا یو شی چې دا خلک شکایت کوي غوړي پکې زاړه استعمالوي دا رښتیا خبره دا داسې حساب چې غوړي دا ما اوس پرونه چولې ده بوشکه دې کې چې یو پیره یو بوشکه غوړي یو بوشکه مسلمان دې کې چې یو پیره مې ور واچې که نه دویمه پیره چې ورچې غوړي به تور شوي دا یې مساله توری صحیح او دا دڼیا او هغه پله دا څه مساله ده دا پکې سوځېدو ته نه پرېږدم صحیح دا چې زه وباسم هلته یې شو دې سره غوړي تورېږي ډېره مننه د خپل کار نه راځي منشي الحمدلله د الله احسان دی خوشحاله اوسېږي څه داسې ښه خبره ده ستاسو نه ډېره مهرباني مطلب ټوکې یاره په داسې شی رانه نه راځي ما په ځای بېرته ویاند ولي ویان ته بیا د هغه نه وکړې ډېره مننه خوشحاله اوسئ خیر اوسئ د صلاتو دوکانونه باقاعده تر ډېر ناوخته پورې فعال دي زه به راشم دلته السلام علیکم جوړ په خیر خیراتي نوم دې واخله او د خیر سره دا صلات د کوم ځای نه راوړې دا کاروبار ماشاءالله تا خو ډېر ښایسته جوړ کړي نوم مې وفي الله دی او صلات بس دلته هم پیدا کېږي وروره زیاتره جلال آباد نه راوړو خو چې کوم ځای کې راته واره کې زیات شی نه د دې ځای دي او لږ شی نه د جلال آباد لکه دلته کوم شی پیدا کېږي دلته ملې سرخک پیدا کېږي ګندنه ده کاوو ده دڼیا ده پودینه ده
خو ډېر شیان داسې دي به دغه یو بادرنګ راوړو د جلال آباد نه، یو دغه تراتېزک ورته وایي دغه د جلال آباد نه راوړو. صحیح 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 صحیح. مولای دا ټول د دې وطن ده. اچھا زه ته خپل کار هم کوه ها، موږ تا سره هم خبرې کوو او هغه به هم کوو. ته ځان له جوړې که نه دغه یې کې بل چاله جوړې؟ نه انشاءالله ځان دپاره جوړوم. ماشاءالله ماشاءالله. ښه نو دې کې اوس کوم شیان دي چې مطلب د دې سیمې دي دې ځای کې؟ دا ټول زیاتره شینه د دې ځای کېږي. اوس دغه تراتېزک شو، ملی شوه، نو سپینه ملی شوه، سره ملی شوه، نارنج شو، نیمبو شو اوس دلته کېږي. ماشاءالله. دا ټول شینه اوس دلته کېږي. څومره سودا دي چې ته راوړې د ورځې او مطلب وځي که نه وځي؟ وفي الله تا سره به دا خبره وکړو که نه، دا کار د خلاص شو د خیره که نه. څومره سودا راوړې مطلب دا په منونو خرڅېږي که څنګه؟ دا په ګېډیو باندې اخلو، تقریبا داسې ووایه 2,500 3,000 افغانیو پورې راوړو. یو وایي چې ملو والا له راغلی ورته چې دا متر په څو دی، داسې څوک خو نه و راغلی. یاره موږ له خو نه دی راغلی، خو دا خلک بعضې خبرې کوي د بهرنو پورې بعضې خبرې جوړوي، لکه چاته ویلي چې دا لرې ګز په څو دی یو ټوکه جوړوي. ښه نو دلته د څومره سودا راوړې؟ دا 2,000 افغانیو سودا راوړم. ماشاءالله. وځي الحمدلله، د الله نه ډېر شکردار او ډېر راضي یم. خپل ځاني زما صلات ډېر زیات وځي. زه ډېر شکر د خپل ژوند نه راضي د خیره ډېر د خپل رب نه په دې خپل کار شکردار یم. الله دې رانه راضي شي الحمدلله. ماشاءالله. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسېږئ. تاسو هم ډېره مننه چې موږ له راغلی، خوشحاله اوسئ. مننه. خیر اوسئ. په مخه هم ښه. که نه فرمان الله. السلام علیکم. قاری سے محترم خی جوړې کراری ده الحمدلله. قاری سے به کنا سے می درته وي قاری صاحب خی ماشاءالله ماشاءالله. کله فارغ شوی؟ را داسې وکاله کې اته ماشاءالله. څو کلن وی هغه وخت هغه وخت 15 کلن او اوس څوی؟ اوس 30 کلن. غلط خو نه شوی؟ نه نه. ها او صحیح ده. ها او دا مطلب ډیره د خوشحالي خبرې کنه دا د ان کې بیا غس خوشحالي راغلی د څو وخت فارغ شوی دی نه. او انا رستم به غوړ خوشحالي راغلی ده. مصر ته کومه شومه تون تا ماشاءالله. اول ودی ویل نه هغه پاتې شو لګ. اوه هو هو بیا دا بده خبره وا. ها دا به بده اوس څه شي کې د خیره مزارې نه خو. او دلته مطلب فروټ خرڅې دا د کم زینه راوړې او څومره راوړې؟ دا خار نه راوړو جلال آباد نه. او بس مړی راوړو. د ورځې مطلب څومره سودا راوړې او څومره وځي؟ ورځې بس یو شل خالتې مړه راوړو او یو شل خالتې انار راوړو، شل خالتې انګور راوړو، یو لس پکې وځي. ټول شل راوړې؟ او ماشاءالله. شلکې نه پرېږدي نو شلکو د خیره او د خیره شلکو به ښه. خلک فروټ وړي بنډارون له وړي، ستاسو ریټ څنګه دی د ښار په پرتله باندې؟ خلک دغه کوي اخلي؟ ول نه خلک فروټ اخلي. او خډیره ته خو به انصاف کې مې کنه چې دومره ارمانونه دې پوره شي. او انصاف کې گزاره کو بازار خلکو ته سویل غواړي داسې کومه خبرې در سره؟ خلک څه ویم هسې څه خو ورته ویم هسې ورته وخاندې. ډېره مننه، خوشحاله اوسېږي. خیر قاري صاحب محترم، ته بازار له راوتلې که نه همدلته دې کور دی؟ بازار ته راوتي او سوزاکۍ چې لوبه د ماښامي کې. ماشاءالله. د کوم ځای؟ اچین ولسوالۍ. کوم ځای د اچین کوم ځای؟ کامیزي اوسېدونکی. کامیزي ماشاءالله. او څومره وخت پورې دلته بیا دغه ته لږ داسې رانږدې شه چې داسې مخ خو داسې هم سپین دی ماشاءالله، خو چې لږ نور هم ښایسته شي. څومره وخته پورې دلته پاتې کېږي بیا؟ ولا چې اکثره خو ماښام مونځ کور ته رسوو، خو کله لږ زیاته سپیشل وي سو بس بیا ناوخته شي سپیشل پیدا کېږي. هو الحمدلله. بس داسې ما اورېدلي دي وایي چې د ورځې په پرتله بیا د شپې دوه چنده کېږي خبره؟ نه مونږ خو دا کار نه کړو، خو بعض ډیوران دا کار کا ماښام نه پس دا ویکسار و بعض چوکې ولیاړي او هغوی اکثره وات من ځکه چې یو مخلا چې غیم خسوالی نه وي نو کو یو دوه چندنې یو نیم چند خو وي. صحیح صحیح. کار روزګار نه راځي؟ الحمدلله بالکل. بس حلال رزق الله نه غواړو راکوي الحمدلله انشاءالله. بس څنګه چې نیولې هغسې راکوي؟ هماغسې راکوي الحمدلله. بس بل ته محتاج نه یو، خو دا غټه خبره خو څه ویل غواړې هسې یوه ښایسته خبره یې ستا په زړه کې؟ نو بس نور څه خو ویل نه غواړو، بس الحمدلله امن نه راضي یو. ناوخته پر بازارو کې څه مشکل نشته. غني خیلو بازار کې ډېر فروټ والی میان والی هر څه میلاوږي الحمدلله. غوښه پورې هر څه
ډیره مننه خوشاله اوس خیر اوسېږي کور ودان خیر ډیره مننه با عزت اوسېږي خیر اوسېږي کور ودان دا دکان څومره وخت کېږي چې جوړ کړی دی او څومره مصرف پرې راغلی دی دا دکان تقریبا د روجې نه دې خواته هم جوړ کړی دی تا څومره دغه کاروبار دلته څه خرڅې په دې دکان کې څه شی مونږ دا شوده خرڅوو ماسته خرڅوو مثال دغه جوس ټیم اوس ختم شوی دی که نه اوس هم کې داسې لږ لږ جوس کوو نور داسې کته پورته پې کوو شی بل شی خو مونږ زیات روزګار چې کوم دی د شوده او د مستو دی شوده د بازار نه راوړی که نه کلو نه راته راځي که نه مونږ د ګولۍ یو خپله د ګولۍ یو هلته مالدار خلک دي نو د هغو نه شوده اخلو بس بیا دلته راوخرڅوئ خلک راځي د کار روزګار ښه دی الحمدلله د الله احسان دی ډېر ښه دی ډېر د الله نه څو نفر در سره کار کوي یاره موږ سره 5-6 نفر کار کوي ماشاءالله ماشاءالله او شوده دلته بیا خپله پخوئ شوده دلته خپله پخوو بس کلو نه راځي او به دلته یې پخوو سهار مهال ته موږ داسې کلي منځ کې کور دی نو بس هلته د کلیوالې راوړي بیا موږ ګاډي کې راوړو دلته یو نیم کس دلته هم راځي بیا دلته پخوو څه شی پکې ور اضافه کوئ دلته د شودو کې نور لکه شودو کې خو د اضافه کېدو بل څه شی نه وي شودو سره خپله یو که ماسته تې جوړې دغې یو او که مثال داسې بل څه شی ورسره کوې یا پنیر یا دا شی لکه شودو کې خپله موږ ساده شوده خرڅوو بس خلاص او شودو چای مې هم ورسره نه کوو ساده شوده خرڅوو نه زه خو دلته چې راغلی وم یو ټیم کې شات به پکې اچول کېده نه هغه په یخ شوده موږ بیل جوړو دلته اوس هم شته دی دغه دې کې دا یخ شوده ده موږ بیا په دې شودو کې موږ هغه مچو لکه شات او هغه شی به موږ په دې کې اچوو که نه دې کې بیا شات ورسره موږ اچوو شات او خپل شربت موږ به دغه کې موږ خپله پیکۍ خواږه پرې نه اچوو ساده شودې چې اوس داسې چې او توره چې چیم ته کېږي همدومره ساده خو د شینوارو لوی ولسوالۍ د شیرګړ یا د بیشبلاک بازار تاسو ننداره کړ ومولید او باقاعده مو خوند اخیستی ترې نو امن دی او په امن کې خوشحالۍ د ټولو خلکو خدای دې همداسې قایم و دایم لري ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسېږئ ستاسو د کتو نه مننه